السلام علیکم ملګرو. یو بریکینګ نیوز دی چې ډي جی آی اس پی آر پریس کانفرنس کړی دی او یې کې هغوی کلیر کټ ویلي دي چې 9 مې باندې دا کومه واقع شوې وه ای کې چې څوک ککړ وي هغوی ته به د فوجي عدالتونو نه سخته سزا میلاویږي. او بیا یو څو ګنټې پس عمران خان په خپل فیسبوک پیج باندې لایف راغو او هغه پریس کانفرنس وکړو کې هغه برملا وویلو چې زموږ فوج سره هیڅ تنازعات نشته او نه اسټابلیشمنټ سره زموږ تنازعات شته. او 9 مې چې کومه واقع شوې وه د دې مکمل انکوایري وشي، مکمل هغه دې په ټي وي باندې لایف وښیي، د یې انکوایري دې وشي. کوم کسان چې پکې ککړ وي، چا چې پکې رول پلی کړی یې، نو هغوی ته دې سخته نه سخته سزا میلو شي. او بل طرف ته نواز شریف دوبۍ ته راغلی دی او دوبۍ ته هغه ټول پی ډي ایم راغوستی دی او یو پلانینګ تیاری هلته چې الیکشن نه مخکې عمران خان نااخله کړي یا یې جیل ته واستوي. نو سیاست کې هم یو هلچل دی او بل عمران خان باندې لکه د دې هم چانس دی چې عمران خان به د آرمي عدالتونو ته ورمخکې کړي چې د ده دا ټول چې دا کوم 9 مې باندې کومه واقع شوې وه چې د دې ټوله انویسټیګیشن او کومه انکوایري او څه به کېږي به آرمي کورټ کې کېږي. نو پته به لګي چې وړاندې د سیاست دغه به کوم طرف ته تاویږي.